زه په آینو زړونو کې څه ګورې زه په آینو زړونو کې څه ګورې ځان به پکې ووینې حیران به شې. السلام علیکم ګرانو مینهوالو، زه یم سیمین ګل افریدی د نن بیا د لفظونو ښکلاګانو د پیج د لارې موجود یم. ملګرو، موږ نن یو بله هڅه کړې ده. زموږ ګران وطن خوږ وطن تیرا له راغلي یو، تیرا میدان نه. په دې کې زموږ سره د دې د برباغ چې کومه غونډه ده د هغې نه موږ د مشاعرې یوه طبیعه کړې ده. نو کوشش کوو چې تاسو ته هم خوند واخلئ او ملګري هم زموږ سره خپلې غزلې شریکې کړي. نو زه خپل میک د نظامت ولا کومه چې تاسو ته خوند واخلئ او مشاعرې خپله آغاز وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپلې غونډې تیراوال پښتو ادبي ملګري د طرف نه دا چې کوم روغلي ولمونه دي دغو له د زړه د ژورو نه هرکلی وایو، ستړي مه شوي ته وایو. موږ دا نن غونډه هسې په پانګومي حالاتو کې راخستې یرو چې د دو کم پیج ده د لفظونو ښکلاګانې دو په درناوي کې موږ روباللي دي ملګري، غونډه هم روباللي یره. نو یقینا چې د دغو ملګریو روتاګ د موږ دپاره ډېر د درناوي وړ دی. موږ که د دوی هر څومره هم ستاینه وکړو هغه بې کمه وي. نو دوی د ستاینې په مخ کې زه د حمزه بابا د یو شعر شریکوم تاسو سره چې مقصد یې ولیدل خو استقبال شو بهانه، مقصد یې ولیدل خو استقبال شو بهانه، زړګي مې دروازې ته د لیمو راغلی و. نو دوله موږ ستړي مه شوي یو، ډېره شکریه یې ادا کوو چې دلته راغل د موږ سره د خپل خوږه وختونه شریک کړل او موږ هم د خپل ملګري چې کوم روغلي دي ټول موږ د غونډې ملګري دي غړي دي. نو د مشاعرې باقاعده آغاز کوو چې په سر کې زه د تلاوت بلنه ورکوم مکمل شاه دوران صاحب له چې موږ له تلاوت وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. جزاک الله. دا مکمل شاه دوران صاحب چې تاسو له تلاوت وړاندې کړو. د تلاوت نه پس زه د غونډې باقاعده آغاز کوم چې موږ سره کم ملګري روغلي دي. هغو کې موږ چې کم ابرار شاه ابرار صاحب د مشر میلمان ټاکلی دی او خلیل افسان صاحب د صدر محفل او د سره سمین ګل افریدي له هم موږ هرکلی وایو، دا هم د موږ مشر ویلماری. نو په آغاز کې به زه خپل شعرونه څه وړاندې کړم، شریک به کړم. د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه لري تاسو په نظر چې زړه مې د مستۍ او خوشحالۍ نه د کنګال پاتې، زړه مې د مستۍ او خوشحالۍ نه د کنګال پاتې، بیا هم پکې ګرانه ستا الفت دی مالامال پاتې. مننه مننه. زړه مې د مستۍ او خوشحالۍ نه د کنګال پاتې، بیا هم پکې ګرانه ستا الفت دی مالامال پاتې. و راغلې ناخبره نه بلاس درکم او نه غاړه، راغلې ناخبره نه بلاس درکم او نه غاړه، ځکه چې اول دی د راتلو د استقبال پاتې. مننه مننه. او د غزل مطلب عرض ده چې تندر د نظر دی چې قاتل شي نو سندره شي، تندر د نظر دی چې قاتل شي نو سندره شي، او درد چې په فریاد کله شامل شي نو سندره شي. مننه مننه.
مننه تندر د نظر دی چې قاتل شي نو سندره شي او درد کې چې فریاد کله شامل شي نو سندره شي مننه او شعر دی چې ابرار صاحب شعر دی چې ستا خوږې خبرې چې هم ستا په ترنم وایي ستا خوږې خبرې چې هم ستا په ترنم وایي او دا ماشوم ریبار دی چې قایل شي نو سندره شي مننه ستا خوږې خبرې چې هم ستا په ترنم وایي او دا ماشوم ریبار دی چې قایل شي نو سندره شي و مخ پټوي نیم نیم په غزل لیکلی نشمه مخ پټوي نیم نیم په غزل لیکلی نشمه او ګوره چې سپوږمۍ کله کامل شي نو سندره شي مننه مخ پټوي نیم نیم په غزل لیکلی نشمه او ګوره چې سپوږمۍ کله کامل شي نو سندره شي او مینه که دریاب دی کناره د ټنګ ټکور لري مینه که دریاب دی کناره د ټنګ ټکور لري او چاته یې تر سترګو چې ساحل شي نو سندره شي مننه او عقل خو د یرې د صحرا دشتو نه تېښته کړي عقل خو د یرې د صحرا دشتو نه تېښته کړي او عشق چې په دې لوري مایل شي نو سندره شي مننه عقل خو د یرې د صحرا دشتو نه تېښته کړي او عشق چې په دې لوري مایل شي نو سندره شي او کمبار صاحب شعر عرض دی چې څنګ د لیوانو داسې ګلزار وي چې ته زړه نه ځي څنګ د لیوانو داسې ګلزار وي چې ته زړه نه ځي او لاړ چې کوم یو ښکلی په دې سیل شي نو سندره شي مننه څنګ د لیوانو داسې ګلزار وي چې ته زړه نه ځي څنګ د لیوانو داسې ګلزار وي چې ته زړه نه ځي او لاړ چې کوم یو ښکلی په دې سیل شي نو سندره شي او مقطع عرض دو چې شعر د کزړه راخ کو کلیواله نو یادېږي به شعر د کزړه راخ کو کلیواله نو یادېږي به او غشې د ویشتلو چې قابل شي نو سندره شي مننه شعر د کزړه راخ کو کلیواله نو یادېږي به او غشې د ویشتلو چې قابل شي نو سندره شي ډیره مننه کوم ټولو ملګریو نه مننه ډیره مننه او زه د زون نه پاس د محمد امین صاحب په حضور کې د حمزه بابا د شعر شریکوم چې آینه د نننی تهذیب د خدا آینه د نننی تهذیب د خدا خو جوهر په د ساده پرون په کار دی او چې سلګې د یار د نوم نه پسو نه کړې حمزه ستا دپاره بند جبون په کار دی نو بلنه ورکوم محمد امین صاحب لا چې خپل خیالات او شعرونه تاسو وړاندې کړي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول خو زه تاسو ملګریو ډېره شکریا ادا کوم چې دلته موږ لا په وخت راکړلو خپل وخت هم دلته چې کوم دی موږ لا وخت کړلو ډېره مننه د غزل مطلع عرض دو بېغمه د ژوند رازو ته هیڅکله نه رسیږي بېغمه د ژوند رازو ته هیڅکله نه رسیږي که وچ لرګی دریاب کې وي تر تله نه رسیږي مهرباني بېغمه د ژوند رازو ته هیڅکله نه رسیږي که وچ لرګی دریاب کې وي تر تله نه رسیږي ابرار صاحب مخکې شعر دی مینه یې پښتو وي پښتو پالي تر اجله مینه یې پښتو وي پښتو پالي تر اجله پیغلې پښتنې ته یورپ جله نه رسیږي مهرباني مینه یې پښتو وي پښتو پالي تر اجله پیغلې پښتنې ته یورپ جله نه رسیږي او بل شعر دی همت چې وي د بل په اوږو ورسي منزل ته همت چې وي د بل په اوږو ورسي منزل ته انګور د دیوال سر ته کله خپله نه رسیږي ډېره مننه همت چې وي د بل په اوږو ورسي منزل ته انګور د دیوال سر ته کله خپله نه رسیږي افسان صاحب شوق یې د خبر راته یوه لمحه یو کال کړه شوق یې د خبر راته یوه لمحه یو کال کړه کاسید مې دی لګلی خو چې څه لا نه رسیږي مهرباني مننه شوق یې د خبر راته یوه لمحه یو کال کړه کاسید مې دی لګلی خو چې څه لا نه رسیږي او د غزل مقطع ابرار صاحب
گفتار د هر سړي سره تر فهمه د هغه کا گفتار د هر سړي سره تر فهمه د هغه کا چې هر سړی یمینه تر غزله نه رسیږي. ډېره مننه. گفتار د هر سړي سره تر فهمه د هغه کا چې هر سړی یمینه تر غزله نه رسیږي. ډېره مننه تاسو ورتلو. ډېره مننه. دا و محمد امین صاحب چې خوندور غزل یې تاسو سره شریک کړو. مننه کوو دنه اور دنه پس د مهربان شاه حسرت صاحب په حضور کې دا یو شعر وړاندې کوم د زیګر صاحب. یی چې سر به د علاج په صفت شمه، سر به د علاج په صفت شمه او پریکړه رانه ژبه د قلم غوندې. سر به د علاج په صفت شمه او پریکړه رانه ژبه د قلم غوندې. او دا د کوم مقام ته عشق راوستم ښکاري مې رکیب چې د صنم غوندې. نو بلنه ورکوو مهربان شاه حسرت صاحب لا چې خپل خیالات وړاندې. ډېره مننه. تاسو غوندې کې غزل دی. نن د یار په حسن زه غزل لیکم، عشق څه خبرې د اجل لیکم. مننه. نن د یار په حسن زه غزل لیکم، عشق څه خبرې د اجل لیکم. څه لکه نږدې د تور اوږده باڼه، څه لکه نږدې د تور اوږده باڼه، زلفې د فیچونه ول په ول لیکم. مننه. څه لکه نږدې د تور اوږده باڼه، زلفې د فیچونه ول په ول لیکم. دا چې په نازونو قدمونه ږدي، دا چې په نازونو قدمونه ږدي، زر کې اداګانې د فل لیکم. مننه. مننه. دا چې په نازونو قدمونه ږدي، زر کې اداګانې د فل لیکم. بیا مې د چا تورې سترګې ولیدې، بیا مې د چا تورې سترګې ولیدې، ځکه په شعرونو کې کاجل لیکم. مننه. بیا مې د چا تورې سترګې ولیدې، ځکه په شعرونو کې کاجل لیکم. بیا د چا په یاد کې مې شپه تېره کړه، بیا د چا په یاد کې مې شپه تېره کړه، دا په سپینه ورځ چې تور وربل لیکم. مننه. مننه. بیا د چا په یاد کې مې شپه تېره کړه، دا په سپینه ورځ چې تور وربل لیکم. ډېره مدفع شو مخامخ دواړه، ډېره مدفع شو مخامخ دواړه، ډېره مدفع ځکه غزل لیکم. مننه. ویل حسرته ته شاعر شولې، ویل حسرته ته شاعر شولې، ما ویل په تا باندې غزل لیکم. ډېره مننه. مننه. ویل حسرته ته شاعر شولې، ما ویل په تا باندې غزل لیکم. په توجه نه مو ډېره مننه. ډېره مننه. ډېر ښه. دا و مهربان شاه حسرت صاحب چې رنګینه غزل یې وړاندې کړو تاسو په حضور کې. او دنه پس زه د زیشان صاحب په حضور کې د خوشحال بابا خوشحال خټک یو شعر وړاندې کوم. یی چې د غمزې په تیغ د خوږ خیم خوشحاله، د غمزې په تیغ د خوږ خیم خوشحاله، میړني په روغ صورت نه ځي له جنګه. نو بلنه ورکوم زیشان صاحب لا چې روشي خپل غزل وړاندې کړي. ډېره مننه تاسو ټولو ملګریو. زه به تاسو له یو غزل ووایم چې منډه په مخ مې لیکلی چې تاسو یې زه شریک کړم. غزل دی. یی چې یم بې اسرې د بې اسرو غونده کې، یم بې اسرې د بې اسرو غونده کې، را جوختې نه کړم د لیمو غونده کې. یم بې اسرې د بې اسرو غونده کې، را جوختې نه کړم د لیمو غونده کې. سوځم به څنګه نه لري چې هغه، سوځم به څنګه نه لري چې هغه، حسن لمبه د سرو لمبو غونده کې. مخکې شعر دی چې بیخي مې بدې شي یارانو هغه، بیخي مې بدې شي یارانو هغه، خو یې چې نه وي د سړو غونده کې. بیخي مې بدې شي یارانو هغه، خو یې چې نه وي د سړو غونده کې. او فارسي خوږه لکه شکره وي به، فارسي خوږه لکه شکره وي به، خو خوږه به نشي د پښتو غونده کې. فارسي خوږه لکه شکره وي به، خوږه به نشي د پښتو غونده کې. او منم د رنګه یې ګلاب جانانه، منم د رنګه یې ګلاب جانانه، خو کوي خوینه د ازغو غونده کې. منم د رنګه یې ګلاب جانانه، کوي خوینه د ازغو غونده کې. او تا ته احساس د ماتو زړو چې وشي، تا ته احساس د ماتو زړو چې وشي، زړه دې شه زړه ټوټې دې د بنګړو غونده کې. تا ته احساس د ماتو زړو چې وشي، زړه ټوټې دې د بنګړو غونده کې. او اخیری مکتارو هلته زیشان ته لټولې ګرانه، هلته زیشان
ته لټولې ګرامه په هر یو چم د لیونو غونده کې. یو بل غزال دی که تاسې ویایو نه څه شریک به یې کړم. غزال دی وایي چې زما جړه سته به خندا نصیب وي، زما جړه سته به خندا نصیب وي، و خیر د اشنا ده به زما نصیب وي. و سپینې سپوږمۍ ته خو اوده شه که نه، سپینې سپوږمۍ ته خو اوده شه که نه، زما به نن شپه شوګیره نصیب وي. سپینې سپوږمۍ ته خو اوده شه که نه، زما به نن شپه شوګیره نصیب وي. و دومره غرور په حسن مه کوه ته، دومره غرور په حسن مه کوه ته، څو دې که حسن او ښکلا نصیب وي. و شعر دی وایي چې هغه بې برخې پاتې شوي نه دي، هغه بې برخې پاتې شوي نه دي چې د درمندو یې دعا نصیب وي. هغه بې برخې پاتې شوي نه دي چې د درمندو یې دعا نصیب وي. و څه بې پروا یې پتنګان سوځوي، څه بې پروا یې پتنګان سوځوي، ډېره د شمعې که رڼا نصیب وي. و خیر مکتار وایي چې څنګه چې ته جاړې زیشانه همیش، څنګه چې ته جاړې زیشانه همیش، داسې مدام زما جړه نصیب وي. مننه تاسې ډېر زبردست. دا زیشان صاحب چې خوندور غزل یې وړاندې کړه تاسو په وړاندې. حمزه صاحب افسان صاحب حمزه وایي چې نه د علوم نه د فنون پرنا، نه د علوم نه د فنون پرنا، او مینه موندای شي د جنون پرنا. و خپل تصور را نه ونخلې چې زم، خپل تصور را نه ونخلې چې زم، و بیرته چې هم شم راستون پرنا. نو بلنه ورکوم د کامل شاه دوران صاحب لا چې خپل رنګینه خیالات راوړاندې کړي. کامل شاه دوران صاحب. ډیره مننه ټولو ملګریو ولمنو له هرکلی ویایم. و یانه بعد زه بېرته بس کمزوري غوندې خپل لیکلی تاسو په حضور کې وړاندې کړم. غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې که مې په برخه همیشه وي هجران نه ختمیږي، که مې په برخه همیشه وي هجران نه ختمیږي، زما په زړه کې هم د وصل ارمان نه ختمیږي. او شعر دی چې مننه که مې په برخه همیشه وي هجران نه ختمیږي، زما په زړه کې هم د وصل ارمان نه ختمیږي. او روان وي هر وخت زما د تخیل په دنیا، روان وي هر وخت زما د تخیل په دنیا، او خوږ اشنا ستا د یادونو کاروان نه ختمیږي. شعر دی چې نظر د مینې زړونه لوټي په یو داسې کندر، نظر د مینې زړونه لوټي په یو داسې کندر، چې بیا تر عمره پورې دغه توان نه ختمیږي. مننه. نظر د مینې زړونه لوټي په یو داسې کندر، چې بیا تر عمره پورې دغه توان نه ختمیږي. مننه. غزل مطلع عرض دو. د خاموشۍ نه راته شور جوړ دی، د خاموشۍ نه راته شور جوړ دی، د محبت نه راته اور جوړ دی. مننه. او شعر دی د خاموشۍ نه راته شور جوړ دی، د محبت نه راته اور جوړ دی. او دلته به څرنګه وحدت راولو، دلته به څرنګه وحدت راولو، دلته کې رور دښمن د رور جوړ دی. مننه. دلته به څرنګه وحدت راولو، دلته کې رور دښمن د رور جوړ دی. او شعر دی چې ته مې که نه راځې د زړه دنیا ته، ته مې که نه راځې د زړه دنیا ته، او ستا د یادونو پکې کور جوړ دی. مننه. ته مې که نه راځې د زړه دنیا ته، ستا د یادونو پکې کور جوړ دی. او ابرار صاحب شعر دی مخکې چې نشته حاجت د سرلوړې په ځمکه، نشته حاجت د سرلوړې په ځمکه، اسمان د بره چې نسکور جوړ دی. مننه. ډیره مننه. نشته حاجت د سرلوړې په ځمکه، اسمان د بره چې نسکور جوړ دی. او شعر دی چې اشنا د استا په ګلورینه مینه، اشنا د استا په ګلورینه مینه، ما ته په کلي کې پیغور جوړ دی. مننه. او ای چې مین به ډېر په زړه داغونه وخوري،
مین به ډېر په زړه داغونه وخوري د سپینې مینې نه چې تور جوړ دی. مننه. مین به ډېر په زړه داغونه وخوري د سپینې مینې نه چې تور جوړ دی. او مخکې شعر دی چې زما د عقل د کړو نه تاو دی. زما د عقل د کړو نه تاو دی د تصور نه یې منګور جوړ دی. مننه. زما د عقل د کړو نه تاو دی د تصور نه یې منګور جوړ دی. او مکتا عرض دو چې په سمه لاره کې دوران لیونی په سمه لاره کې دوران لیونی تندک وهي ترېنه شمکور جوړ دی. مننه. مننه. په سمه لاره کې دوران لیونی تندک وهي ترېنه شمکور جوړ دی. تاسو ډېره مننه. ډېره مننه دا مکمل شاه دوران صاحب چې خوږه خیالات یې موږ سره شریک کړل. او پس د ده نه زه کمبر صاحب یو شعر د خیبر صاحب وړاندې کوم چې هر چې ستا په محبت کې لیونی شو هر چې ستا په محبت کې لیونی شو سړیتوب یې مبارک شه لا سړی شو. او د خنتا جامې دې لرې کړه خیبره د خنتا جامې دې لرې کړه خیبره د ګلونو جامې واغونده سپرلی شو. نو دوات ور کوم زه فضل الرحمن کمبر صاحب لا چې خپل کلام وړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو راغلیو مېلمنو له هرکلی وستړي مه شوي یو چې په دومره تنګ لنډ وخت کې موږ سره خپله مینه شریکه کړه او د موږ پرې ځان راورسولو که دغې موږ هر څومره ستاینه وکړو هم کامیابي وي. بیا هم د دوی یو جهان مننه. داسې کمزوري غوندې لیکل مې کړي دي الله دې وکړي چې تاسې خوښ شي. ویښي زما زړه او زما ذهن زبون یو دی. زما زړه او زما ذهن زبون یو دی دا ټک نه تر کابله پښتون یو دی. ډېره مننه. ډېره مننه. ډېره مننه. زما زړه او زما ذهن زبون یو دی دا ټک نه تر کابله پښتون یو دی. شعر دی چې مننه. شعر دی چې دا خو مونږ هر یو خپل قانون جوړ کړی دا خو مونږ هر یو خپل قانون جوړ کړی حقیقت ته که پذیر شي قانون یو دی. ډېره مننه. ډېره مننه. دا خو مونږ هر یو خپل قانون جوړ کړی حقیقت ته که پذیر شي قانون یو دی. او شعر عرض دی ابرار صاحب چې دومره فرق دی د بیلتون او مرګ ترمنځ دومره فرق دی د بیلتون او مرګ ترمنځ چې نومونه یې د دواو مضمون یو دی. ډېره مننه. ډېره مننه. ډېره مننه. دومره فرق دی د بیلتون او مرګ ترمنځ چې نومونه یې د دواو مضمون یو دی. شعر دی چې سمین ګل صاحب چې ته چې وې د نن پرون بیلتون کوی شم ته چې وې د نن پرون بیلتون کوی شم ته چې نه وې ما ته نن او پرون یو دی. ډېره مننه. ډېره مننه. ډېره مننه. ته چې وې د نن پرون بیلتون کوی شم ته چې نه وې ما ته نن او پرون یو دی. شعر عرض دی چې افسان صاحب وایي چې بلا ډېر دي خو شکلونه یې بیل بیل دي بلها ډېر دي خو شکلونه یې بیل بیل دي دغه چا هسې ویل چې کارون یو دی. ډېره مننه. ډېره مننه. ډېره مننه. بلها ډېر دي خو شکلونه یې بیل بیل دي دغه چا هسې ویل چې کارون یو دی. شعر دی چې په ظاهره باندې دوه په وجود ښکارو په ظاهره باندې دوه په وجود ښکارو پټ مو زړونو کې د مینې تړون یو دی. ډېره مننه. ډېره ډېره مننه. په ظاهره باندې دوه په وجود ښکارو پټ مو زړونو کې د مینې تړون یو دی. او مکتار زو زه کمبر په میخانه ته په جومات کې زه کمبر په میخانه ته په جومات کې ای ملا زمونږ دواړو لټون یو دی. مننه. ډېره مننه. زه کمبر په میخانه ته په جومات کې ای ملا زمونږ دواړو لټون یو دی. تاسې توجه نه ډېره مننه. ها زه کمبر په میخانه ته په جومات کې ای ملا زمونږ دواړو لټون یو رای. دا فضل الرحمن کمبر صاحب و چې ښه ژوندی غزل یې موږ حضور لر وړاندې کړلو. مننه ترې کوو ډېره ډېره.
خاطر و پرېدا یې چې ته به چې په باغ کې ځان ته څومره وې په غټو ته به چې په باغ کې ځان ته څومره وې په غټو ګله د اشنا په سره منګل کې څنګه ښکارې و تا به په آیین کې ځان لیدلی وي په یو رنګ تا به په آیین کې ځان لیدلی په یو رنګ وي و راشه د خاطر په هر غزل کې څنګه ښکارې نو دعوت ورکوم سیدولي شاه شاهد صاحب له چې موږ د غونډې مستقل ملګری را چې تاسو خپل خیالات شریک کړي. مننه کلیوال صاحب زه راغلی یم مېلمنو له هرکلی اوس ستړي مه شوي یم او ملګرو یو خو ډېر خوندور کلامونه وویل او زه بیا انشاءالله څه کمزوري غوندې لیکلی تاسو سره شریک کړم. ابرار صاحب مطلب عرض دو چې ما شیندلی دی د ستا په مینه ځان ما شیندلی دی د ستا په مینه ځان وایه ته شیندې د چا په مینه ځان مننه او که هزار ځله ژوندون په بیا بیا راکړې که هزار ځله ژوندون په بیا بیا راکړې او زه به شیندم په بیا بیا په مینه ځان مننه که هزار ځله ژوندون په بیا بیا راکړې زه به شیندم په بیا بیا په مینه ځان او زه نصیح نه یم چې تش په خوله درزار شم زه نصیح نه یم چې تش په خوله درزار شم ما درکړې دی رښتیا په مینه ځان مننه زه نصیح نه یم چې تش په خوله درزار شم ما درکړې دی رښتیا په مینه ځان او زما خوی د حق پتنګ د شمه رویه زما خوی د حق پتنګ د شمه رویه چې ستی کړي د رڼا په مینه ځان مننه زما خوی د حق پتنګ د شمه رویه چې ستی کړي د رڼا په مینه ځان ما په هغو زاهدانو کې شمار نه کړې ما په هغو زاهدانو کې شمار نه کړې چې مشغول کړي د دنیا په مینه ځان مننه ما په هغو زاهدانو کې شمار نه کړې چې مشغول کړي د دنیا په مینه ځان و اخیری مقطع یې روشي ته شاهد اوسه شاهده په دې ناز ته شاهد اوسه شاهده په دې ناز یې ناشنا چې کړو اشنا په مینه ځان مننه ډېر ښه دا سیدولي شاه شاهد صاحب و چې غزل یې وړاندې کړلو د نه پس د مشر میلمه ابرار شو ابرار صاحب په حضور کې د ساحل صاحب د یو با شعرونه شریکوم چې خندا د اور یاره خیرې ګلونه خندا د اور یاره خیرې ګلونه اوس مې سزې که راکوې ګلونه و زه چې لمبې راوړم لمبې یو سمه زه چې لمبې راوړم لمبې یو سمه او ته چې راوړې ګلونه وړې ګلونه نو دعوت ورکوي موږ مشر میلمه له چې ابرار شو ابرار صاحب له چې خپل خیالات او رنګینه خیالات یې موږ سره شریک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته راغلي چې څومره کسان دي ولمونه دي مشرون دي کشرون دي ټولو له زړې کومې نه ستړي مه شوي یو او بیا شکریا ادا کوو د تیرا ادبي جرګې باربو ملګریو چې مونږ یې د مشر ولما په چوکۍ باندې ولمانځلو دا د مونږ دپاره ډېره د عزت خبره ده حالانکه زه په خپله دغې لوکې سړی یم خو بس د سواجه مونږ کوز هم کلي پوس هم کلي څوک کوز اوسېږي څوک پوس ملګریو سره نن ښکلی یې موقع و څه غزلي یو غزل به هم دا نه مخکې څه اشعار دي یو څو وایي چې ځان کړي زمانه مرور په څه خبره باندې ځان کړي زمانه مرور په څه خبره باندې و نازک مزاج دی خفه کېږي په خبره باندې جی او شعر دی چې هغه ټولي نشته دی اوس هغه لښکرې نشته هغه ټولي نشته دی اوس هغه لښکرې نشته چې پښتنو به مې را جوړې کړې په غره باندې هغه مننه جی مننه
مننه جي ډیره مننه. هغه ټولي نشته اوس هغه لښکرې نشته چې پښتنو به مې را جوړې کړې په غره باندې. او شعر د اکبر جان صاحب چې زه یم زما ده او زما به وي دا تار غږیږي. زه یم او زما به وي دا تار غږیږي. جمعیت ختم شو په دا ټپه سندره باندې. مننه جي مننه. زه یم زما ده او زما به وي دا تار غږیږي. جمعیت ختم شو په دا ټپه سندره باندې. مننه جي. غزل مطلع عرض دو چې لیونیه دا د عشق انجام نه دی. لیونیه دا د عشق انجام نه دی او چې د عقل د ترسوی خیجام نه دی. جی مننه جی. لیونیه دا د عشق انجام نه دی چې د عقل د ترسو یې خیجام نه دی. او کامیابي چې خپل هدف یې ګڼلی کامیابي چې خپل هدف یې ګڼلی په خپل کار باندې ستومان او ناکام نه دی. جی مننه مننه. کامیابي چې خپل هدف یې ګڼلی په خپل کار باندې ستومان او ناکام نه دی. او امین صاحب شعر دی چې لکه ستړی په خپل ژوند کې چیرته نه یې. لکه ستړی په خپل ژوند کې چیرته نه حاصل شوی درته ځکه آرام نه دی. مننه 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 مننه. لکه ستړی په خپل ژوند کې چیرته نه یې حاصل شوی درته ځکه آرام نه دی. او په قدم کې د نظر وي تنګ نظره. په قدم کې نظر وي تنګ نظره. مخکې لویه سلسله شته یو ګام نه دی. مننه مننه. په قدم کې نظر دی تنګ نظره او مخکې لویه سلسله شته یو ګام نه دی. کمبار صاحب شعر دی چې تیارو نه به یې سله او یاره کېږي. د تیارو نه به یې سله او یاره کېږي چې غافله د خپل ژوند په ایام نه دی. جی مننه مننه. د تیارو نه به یې سله او یاره کېږي چې غافله د خپل ژوند په ایام نه دی. او دا شعر زه په خپله تیرو لم ډالې کوم چې دا تیره ده ښایست ثانیه نشته. دا تیره ده ښایست ثانیه نشته. او نور منمه چې دا مري کلام نه دی. ډېره دا تیره ده مننه. دا تیره ده ښایست ثانیه نشته. نور منمه چې دا مري کلام نه دی. او ملا هر وخت په جبه تریخ گفتار وي. ملا هر وخت په جبه تریخ گفتار وي. اورم ځکه چې شیرین د کلام نه دی. مولا هر وخت په جبه تریخ گفتار وي. اورم ځکه چې شیرین د کلام نه دی. او چې په ځمکه یې چې په ځمکه تل نظر ساتي ابراره هیڅ کله را غورځېدلی د بام نه دی. مننه. چې په ځمکه تل نظر ساتي ابراره هیڅ کله را غورځېدلی د بام نه دی. مننه جي. تاسو ډېره مننه. یو جهان مننه جي. لکه ستړی په خپل ژوند کې چېرته نه یې حاصل شوی درته ځکه آرام نه دی. دا و د موږ د دغې غونډې مشر میلمه ابرار شو ابرار صاحب چې یو ښکلی مضبوط غزل یې تاسو په وړاندې پیش کړلو. مننه ترې کوو ډېره ډېره. او د موږ د صدر محفل شعر د کسر لالا بلکې د کسر افریدي صاحب وړاندې کوم چې د منزل د ستومانې د ډاره نه تله. د منزل د ستومانې د ډاره نه تله او خپله ساره سره هم په لاره نه تله. او پنډ د خپل عرض د هر سړي په سر و. پنډ د خپل غرض د هر سړي په سر و. دا جوپاګنې د خدای د پاره نه تله. نو صدر محفل خلیل افسان صاحب له دعوت ورکوو چې تاسو خپل خیالات او غزل شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو د تیرا ادبي غونډې چې څومره ملګري دي د هغوی دلته کم ادب ذوق کا ملګري دي. دغو ټولو ډېره ډېره مننه شکریه یاده کوو چې موږ یې د صدارت څوکۍ ارپېرزو کړله. دا عنایت یې موږ باندې وکړو. مننه یې کوو. احسانمند یو. ورپسې ملګریو د تیرا چې کومه ادبي غونډه ده ماشاءالله دومره ښکلي ښکلي ملګري دي پکې تکړه تکړه ملګري دي. حمزه بابا یو سوچ کړی و نن نه څو کوله مخکې. نو شاید چې هغه سوچ سیلا نن میلویږي. او هغه سوچ داسې کړی و چې ویل چې واده وغوندې یم وخت یې ویل چې الله پاک دې داسې وکړي چې خوست په کمبار کې چې داسې الله پاک وکړي چې تیږه وي چې ته ووتې لوندې شاعر چتېږي. شاید چې هغه دعوه قبوله شوې وي. زه په خپله ډېر وخته بعد راغلم د میدان الوکیله
بیا دلته مو پوښتنه وکړه چې ادبي ملګري نو ورته چا وویل چې تیرا ادبي ملګري ټولګی شته نو یقین ولرو چې ډېر زیات خوشحاله شوم بل چې که دا ته ویم چې موږ د نصاب نه د پښتو ژبه په ورکه به دا لرو دا هغه صرف ادبي ملګري دي چې دغو د لږه ډېره ژوندېرو او څوک یې نو ما خلي که نه دا د دغو په برکات باندې ژوندېدو و دغې الوتې خلک دا یو غنیمت وګڼي چې داسې ادبي ملګري پکې ریچارد شوي دي دا به انشاءالله په راتلونکي کې به د دغو هغه فایده و هغه کوم چې د دوی ښه مخونه یا به دغو له معلوم شي خو یو تجویز زه هم لرم ملګریو له چې ترمنځ د دغو ادبي ملګریو کم اختلافات یا تو تریخوالی کمه کینه بغض وي نه دی په کور چې ملګري یرسه ډېر کړي که د چا ویم ویر شو ورسه یو بل نه ذاتیاتو لرسه بس هغه په ذاتیاتو خبره ارسه ادب له مه راوړو ادب له به ډېر زیان ډېر نقصان ورسېږي د دغه شي وجې نه چې کوم ملګری ذاتي اختلافات ادب لر سر نه نباسي نور ماشاءالله ملګریو دومره ښکلي ښکلي مضبوط کلامونه وویل چې هغه د موږ کلامونو سره بیا پکې گنجایش هم نه کېږي و د دغې یې مننه کوو چې زموږ په درناوي کې دا غونډه جوړه کړله و موږ بیا بیا بار بار به انشاءالله موږ دا کوشش کوو چې چېرته ادبي ملګری وي دا خو موږ خپله خوره رو خپل خلک هم دي چې هغه په نورو قومونو کې کم دي نو موږ کوشش دغه رایو موږ هڅه دغه رو چې موږ هغو پرې ځان ورسوو د هغو کلام د هغو تاثرات د هغو چې کوم ضرورتونه دي چې هغه موږ خلکو له ورسوو خلکو له یې مخ کړو مزید بیا هغه مخکې په خلکو پرې منحصره ده چې څوک یې خوښوي نه یې خوښوي خو یو تجویز مې بل هم دی دغې غونډې ملګریو له چې په کور داسې تاسې ملګریو له چې تاسې دلته دستورې وکړو په درناوي کې غونډې وکړو د فنډینګ دپاره تاسې یو سړی ځان له وټاکو هر تنظیم چې چلیږي بغیر د فنډینګ نه چلیږي همدغسې دا یو تنظیم ده یو اداره ده دا د فنډینګ نه بغیر دا هغه اداره نه چلیږي زموږ ماشاءالله په اقتدار کې زموږ داسې خلک شته چې کوز چې کوم په بوړا باندې کوم تنظیمونه لري ادبي د هغو سره وخت په وخت باندې ماشاءالله امداد یې کړی را او کوي یې سره توسې هم دغه شان ملګري غوښته وکړو انشاءالله موږ هم دغه د توسې لپاره دا منډه په هر مقام باندې واخو په هر ځای کې به دا وز موږ توسې پوره اوچتوو چې توسې ملګري کوم وګدوري خالتي کوم په اقتدار کې خالتي کوم وزدوري دي چې توسې ادبي چې کومه غونډه رو تیروال ادبي ملګري چې دوی سره وخت په وخت باندې خپل امداد و خپله مرسته کوي انشاءالله موږ خو یې سره هرې مرستې له هرې قربانۍ له موږ یې سره د لفظونو ښکلاګانې پیش چې څومره ملګري دا یې سره هر وخت یې اوږه په اوږه ویلوړ دي و انشاءالله ویلوړ به وي سره مزید وخت نه خلم ټیم هم کم دی ملګریو کلامونه ډېر ښکلي ښکلي کلامونه وویل د مو کلام بیا څه حیثیت پاتې هم نشي خو به هر حال هغه نمبر د ساتیروم د غزل مطلب کمبر صاحب یې چې ما د خپل زړګي نه چې ونه باسې ما د خپل زړګي نه چې ونه باسې او سا د لیوني نه چې ونه باسې مننه ما د خپل زړګي نه چې ونه باسې او سا د لیوني نه چې ونه باسې او رنګ دې په غزل کې خبرای ښه دی او رنګ د خبري نه چې ونه باسې مننه رنګ دې په غزل کې خبرای ښه دی او رنګ د خبري نه چې ونه باسې و مړ به شي ساقي د صراحي پیاله مړ به شي ساقي د صراحي پیاله او دا د دې سړي نه چې ونه باسې مننه مړ به شي ساقي د صراحي پیاله او دا د دې سړي نه چې ونه باسې او نه ګڼم چې نسل د نشا پرېږدي نه ګڼم چې نسل د نشا پرېږدي او بانګ د پټي نه چې ونه باسې مننه نه ګڼم چې نسل د نشا پرېږدي او بانګ د پټي نه چې ونه باسې او پلار د په څلورو کې ناستی کوي او بات یې د پټکي نه چې ونه باسې مننه پلار دې په څلورو کې ناستی کوي او بات یې پټکي نه چې ونه باسې او ژوند کوه خو نه د ژوند سره سره ژوند کوه خو نه د ژوند سره سره او ځان د خپل پردي نه چې ونه باسې مننه ژوند کوه خو نه د ژوند سره سره او ځان د خپل پردي نه چې ونه باسې او ستنې د په تور پیکي کې خوند کوي ستنې د په تور پیکي کې خوند کوي او ستنې د پیکي نه چې ونه باسې مننه و تل یې په زیرک نظر ساره نه کړه تل یې په زیرک نظر ساره نه کړه او سترګې بچي نه چې ونه باسې مننه تل یې په زیرک نظر ساره نه کړه او سترګې بچي نه چې ونه باسې او پیژنم د جونو کې په دې نښه پیژنم د جونو کې په دې نښه او کرښې د منګي نه چې ونه باسې مننه پیژنم د جونو کې په دې نښه او کرښې د منګي نه چې ونه باسې او اخري بنده چې زور به هغه زور څه وي افسانه بیا زور به هغه زور څه وي افسانه بیا او تبر د لرګي نه چې ونه باسې
زور به هغه زور څه وي افسانه بیا او تبر د لرګي نه چې ونه باسې د توجه نه ما یوه نړۍ مننه کوم. ډېره مننه. دا و صدر محفل خلیل افسان صاحب چې یو ښکلی نچوړ غزل یې چې هر یو شعر یې ښه په تول پوره و. ډېره مننه ترې کوو چې دی موږ څخه عیسه واخیستله او دومره خوندور غزل یې موږ څخه وړاندې کړلو. او دغه صدر محفل د کلام د اورېدو نه پس به موږ دا پروګرام راغونډول غواړو او اختتام لا راسو. موږ چې کوم ملګري راغلي وو دغو نه بخښنه غواړو، هسې په لنډ تنګ وخت کې موږ ساده بندوبست راونیو او شاید چې کمزورتیا به ډېرې وای، خو بیا هم دغو نه ډېره مننه کوو چې موږ سره راغلل او نوسته پوسته یې ورسره وکړه او ټیم یې راکړو. ډېره مننه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.